د کندوز ولایت د امنيه قومندانۍ اړوند د دويمې واحدونو عامه ساتنې کنډک چارواکو په دولتي ادارو کې دغه کنډک مجاهدینو له فعالیتونو څارنه او ارزونه وکړه. په ورته مهال د کنډک قومندان حافظ خالد د یاد کنډک مجاهدینو د فعالیتونو په تړاو داسې وایي: د دوهمو واحدونو د محافظت عامه کنډک مربوطه چې څه دولتي ادارې دي، په دې ټولو ادارو کې زموږ د کنډک مربوط کسان شته. نو د دې خپلو پرسونل څخه وخت پر وخت لیدنه کوو او دې ته هڅوو چې د خپله وظیفه په صحیح طریقه سره اجرا کړي. او زیات مشکل چې موږ مخکې لرئ هغه د یونیفورم په باره کې و. اوس الحمدلله ټول کنډک په نظامي لباس باندې ملبس شوی دی او ټول پرسونل ته مو نظامي لباس توزیع کړی دی. ټول ملګري په هماهنګۍ سره په خپل پیره او خپل ګزمه کې انشاءالله منظم دي. او بل موږ په دغه یونیفورم باندې ډیر کوشش کوو چې خپل ملګري ټول یونیفورم ته برابر کو او په یونیفورم کې دوی خپل پیره وکړي او دوی خپل دغه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنيه قومندانۍ اړوند د دویمې واحدونو عامه ساتنې کنډک مسوولينو د کنډک د مجاهدینو د فعالیتونو د لا ښه والي په موخه څارنه او ارزونه کړې وه او دوی ته یې لازمي سپارښتنې کړې وې.